نننۍ ویډیو خاص کر د زنانو د پاره د نارینو ته درخواست دی چې دا نه ګوري خو څوک ګوري په دې غرض باندې د وګوري چې د خپلو زنانو خاص کر چې کومې واده کړې زنانۍ چې خاوند یې پوه کړي او هغه نورو چې کوم ناواده کړي جنکۍ هغې ته نصیحت وکړي چې را روان کوم زندگی د هغې کې دې ته مشکلات نه وي. دا خبرې به لږ په تاسو څه کسانو باندې بد اخلاقه یا بد هم لګي، خو دا زمونږ د زندګۍ هغه موړ دی چې په دې باندې خبره نه کیږي او د دې د وجې زمونږ کورونه هم روان شي او زنانو ته ډېر غټ تکلیف وي، خو هغې پوهېږي هم نه چې مونږ ته دا تکلیف د څه د وجې دی. څنګه چې نارینه خود لذتي د لاس په ذریعه شهوت برابرول یا داسې نور څنګه چې ورته مونږ پښتو کې موټي وایو، د دغې د وجې دغې قبیح عادت کې اکثر زنانه میا او د زنانو دغه قبیح عادت چې دی نو د دې د ځوانۍ حسن ډېر زیات خرابوي او د دې د مخ دا رونق چې کوم دی او د سرمن د ښکلیوالي سپینوالي دا په زیړوالي کې او بدرنګ صورت کې بدل کې د دې مختلف طریقې دی کوي چې داسې چې بزر چې دی نو دا راکاږي یا یې په لاسو باندې مږي یا د ګوتې په مدد سره یا داسې ربړي سیز یا دغه څنګه چې په یورپ کې خو هغې طرف ته مونږ نه ځو چې هغې ولا دې له کلونۍ هم جوړې کړې وي، خو زیات تر دې د لاسو په ذریعه دا کار کوي چې د دې په وجه د دې بدن ډېر کمزور شي، د هډوکو یو ډانچه ته جوړه شي او دا سترګې دننه ورکړې شي او داسې مخ چې دی نو دا زیړ شي او حسن یې خراب شي. نو د دې قبیح عادت د بچ کېدو دپاره صرف دغه یوه لار ده چې دی د مذهب طرف ته راشي، په مذهب باندې پوره پابندي د مونځو روجو د دې خاص خیال وساتي، یوازې نه کینی مشرانو سره کینی چې د هغې نه ښې خبرې اوري، نو دې سره نورې بیمارۍ هم زیاتې پیدا کیږي. دې سره د سترګو خو درته ما ووي چې دننه کېدل داسې پاګلپنو او ډېرې زیاتې خبرې کول یا بالکل چپ پاتې کېدلو د یوازې اوسېدلو او داسې د سینو چې کوم دی د دې ښکلا ختمېدل او دا ځوړندېدل دمه داسې د مخ باندې د پوړې پنس یا کوم دانې دي دا پی یا پې تیرسري پیدا شي او د سترګو نه د تورې کرښې چې کوم دی دا توروالي وکړي دا کم ګرد هغې چې دي که نه ګرد چاپېره ځایونه چې دي دا تور شي د سترګو، داسې دا پوزه چې دا نو دا هر وخت ګریږي تکه سره وي، داسې د ماهوارۍ دغه کې ډېر پیچیدګۍ پیدا شي او داسې د زنانو د جسم نه یو خاص قسمه بدبو روانه شي او د ژبې ذایقه چې دا نو دا ترې لاړه شي. نو د داسې قسمه پیچیدګو نه او د داسې قسمه بیمارو نه بچ کېدو دپاره پکار دي چې دې ته دیني تعلیم هم ورکړی شي او مشرانو سره کینی چې د هغې نه نصیحتونه هم وغوري او که دا بیماری دا کمزورۍ چا کې پیدا شوي نو زموږ چینل سبسکرایب کې پر روان ویډیو کې به مونږ د ده کې علاج وایو. که د حکیم صاحب سره څوک رابطه کول غواړئ نو هغه نمبر درته هم درکو. مختلف بیماری دي، صرف د دې علاج هغه کوي چې مردانه کمزوري وي، د زنانو پوشیده امراض وي، هرکن نسا وي، جوړونه دردونه وي، مهرې پرېوتل وي، د ملا درد وي، د ګردې کاڼې وي، د مرګو مرض وي، د دې دپاره حکیم صاحب سره رابطه کولی شئ. ټلیفون نمبر یې دی 0313 94 94 53. د دواخانې پته د حکیم رب نواز حمزه مارکیټ پار ہوتی مردان. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو ستاسو خوښ وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.